دا ګوره دا شیپ راغلی دا فریم سیکټر ډیزاین ده کوم کالم بیم جوړیږي که نه دا ما د 3D ته کنورټ کړم نو فرست کې دا ګوره سی او انټر کړه کاپي کوم سلیب کوم فاونډیشن تا جوړ کړی که نه دا ته اریز کړه سی او انټر کړه کاپي یو دې په سایډ ته والم ext extrude command ده select object ده دې ته به زه 2 feet height ورکړم 3 feet سرسونه ته ورکوي صحیح شو دې ته به زه 6 inches ورکړم دا مو سره سلیب راغلو بیا نیکسټ ټول یور پلین ته لاړ شه دې کالم نه به کاپي واخلې دا کاپي که دې په سایډ ته راوړي دا اریز کړي ext extrude select object ده دې ته 10 feet ورکړم سی او انټر کړه کاپي دا به کاپي کړي اینډ پوینټ نه ونیسه دا ګوره سټارټینګ دا 1 راغلو 2 3 شو 4 और 5 यूनियन कमांड यूनियन इंटर की सेलेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 या सी ओ इंटर का कॉपी ध्यान पॉइंट दा कॉपी का जो वो ध्यान बांधी था राशि नेक्स्ट को ध्यान पॉइंट बांध रहा हूँ ध्यान पॉइंट शो सही यूएनआई यूनियन कमांड सेलेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 بیا دینه پس دا وګوره د موږ سره کالمز راغلي دي ډیزاینز کې 3D اوربټ سره چک کړه بالکل سټریټ راغلی دا وګوره صحیح شو اوس دې باندې مو بیم جوړو بیم ته ګورو ته چې کله لاندې فاونډیشن نه کالم یې راوخیږي هغې باندې به یې برنه بیم راځي دا وګوره یو ریکټنګل به دې فارم کې ډرا کړي سټریټ سیم ټو سیم یو ریکټنګل به تاسو راشي دې شیپ کې اسیمیټریک کې ته به لاړ شي دا وګوره 2 ریکټنګلز راغلي ext extrude select first or second دې د 1 feet ورکم move command د انټر کې د 2 move کوسي دې پوینټ سره د end point تر راوړم صحیح شو او سی او انټر کا کاپی دا کاپی کا د end point سٹارټینګ والا دا 2 شو کنټرول زد 3 4 और 5 صحیح شو سیم ټو سیم د دا کاپی کا د end point سره یو دلته راشي یو به د end point باندې کې دی یو دا سیټ کړم او دا end point شو صحیح شو UNI select first object second third fourth और 5 بیا ورپسې دا یونین کا صحیح شو UNI به انټر کې یو کې په تاسو سلیکټ کړئ دوباره په یو بیا به انټر کړئ انټر دا ګوره اوس UN ما انټر کړو کنه دا ګوره کینسل مې کو بیا UN ما لیکه بس ډایرکټ انټر وای دا ډایرکټ په ما کمانډ سٹارټ شي صرف ډایرکټ یو انټر ډایرکټ انټر سره اوس کوم کمانډ دي نه مخکې پلی کړی اوس کته لاین کمانډ وای چې انټر وای دا ما یونین رسیو کې لاین ته به سر دوباره انټر کړئ صحیح شو ها بیا نیکسټ رزو دا ګوره دځي پورې دا وشو کلر زو ته چینج کړه دا ګوره د په پیلرز ته کنورټ کی بیا تراشه د پیلرز باندې صحیح شو دې ته اني ون یو کلر ورکړه چې کوم کلر ته ورکړي دې د ورکوم دا کلر دا تر سره وان کا صحیح شو اوس نیکسټ فاونډیشن دا ور ام بي انټر کی دا کمپلیټ سلیکټ کا د لاندې اند نو نسی یونین په دی هغه به صرف کلیک وکړه دا مکمل سلیکټ کیږي وګورم او کنه بیا بالا دا هر یو پوینټ له دې سلیکټ کیږي بیا سی او انټر کا کاپی یا بس ډایرکټ موو کا دا ور د اند پوینټ به داون شي دا تاسو سره سلیپ دا د اند باندې کېدو دا لاندې فاونډیشن رالو دا کالمز رالو فاونډیشن نه کلمون راوکتلو دا تاسو سره بیم رالو دا وایټ څه کوم دا تاسو سلیپ رالو 3D اوربټ بور کی और चार करे चेक कर 3D फॉर्म صحیح شو وګوره بیم ته وګوره لګ لاندې د مخامخ پلازي ته ورشم دی فارم کې سٹارټ دا بیا ورستو کې ډیزاین کې جوړي بیا به سی او انټر کې کاپی دا به کاپی کې د اند پوینټ نه ونیسي یو به د اند باندې کې دی نیکسټ به د اند باندې تاسو راشي د اند باندې بس دا بر ورو روزي بس سونه فلور یو ته ویلې مغونه فلور باندې دا رواني خو کالم ټو کالم راځي کالم باندې چینج کی لکه کالم دلته دا کنه دلته ته به نشي ورکولې دا به د لاندې بیس نه سٹارټ اینډ پورې صحیح شو اندازې پورې دا خیره سره کمپلیټ شو اگر رینډینګ باندې پوه شوې کنه صحیح شو اندازې پورې دا خیره سره کمپلیټ شو اگر ته مو پرون دا تکړو او ورته صرف رینډینګ پاتې وکړل بس دا دی کا نور سي